د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني ته د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد افغانستان ته د راتګ بلنه وکړه. د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني هم بلنه یې تایید کړه او خپل هیواد افغانستان ته راستون شو. د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني چې له جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته عربي اماراتو کې سیاسي پناه واخیسته، اوس بیرته خپل هیواد افغانستان ته راستون شو. د حقیقت چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ واوسئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په بلنه خپل هیواد افغانستان ته راستون شو او د مولوي محمد یعقوب څخه یو څو غوښتنې هم ترسره کړې. د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني چې کله جمهوري نظام نسکور شو نو عربي اماراتو ته ولاړ او هلته یې سیاسي پناه واخیسته. یو څه موده ورک کو چې بیا ښکاره شو چې ویل یې زه په عربي اماراتو کې اوسېږم او د عربي اماراتو حکومت ماته سیاسي پناه راکړې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني اوس بیرته خپل هیواد افغانستان ته راستون شو او د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد څخه یې وغوښتل چې د افغان انجونو ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي ترڅو نړیوال مو په رسمیت وپیژني. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد تر اوسه دا خبره تایید کړی نه دی. د حقیقت چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.